السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدرمنو او معزز دوستانو، الله پاک چوي چې ټول روغ جوړ یاست. خدای پاک چوي کې چې ټول د صحت په جامو کې پټ یاست. نن مې داسې یو نسخه جوړه کړې ده، کورنۍ سیس په مخ کې جوړومه چې د خدای پاک په فضل هم د انسان مناعت، داخلي جسماني دفاعي مناعت پورته کوي، او هم به د خدای پاک په فضل د هر قسم ویروس چې په حمله در باندې وکړي د هغې سره به ښه سم په کلکه جنګ کوي. د هر شي څخه به د خدای پاک په فضل په امن و امان یاست. دغه نسخه به ټوله په دا کم لیکل سوي ترتیب چې دی عملي کوي، د هغه رقم به جوړه کړي، نو بیا خپل ماشومانو خپل ټول ته ورکوي، د کور ټولو غړو ته به ورکوي. طریقه او ترتیب یې ټوله د خیر درو ښیم. په دغه کې دا وږه ده، تقریبا 2 بندله وږه به راواخلي چې په هر بندل کې تقریبا 8 نه پله سته. دا به راواخلي، سپین به کوي. چې سپین مو کړله بیا به هر دانه هر پل به پر مابین نیمه کوي چې 2 ځایه سي، وینې لکه دغه په چاړه نیمه به کوي، ټول به په دغه ترتیب کوي. 6 دانې لیمبوګان به راواخلي، 6 دانې به لیمبو به راواخلي، پر 8 ټوټې به په دغه ترتیب د دغه سره پرې کوي، د پوستکي سره پرې کوي، ټوټه به کوي، وینې په دغه ترتیب. د 2 لیمبو په اندازه به تازه ادرک، زنجبیل دا به راواخلي، دا به هم دغسې ټوټه کوي لکه دا وینې چې په دغه ترتیب باندې به ټوټه کوي. دا به هم تیار کښېږدي. په دغه غاب کې دغه چې ده دا سیادانه ده، یوه کچوغه، په دغه کچوغه ده د خوراک په کچوغه، یوه ډکه کچوغه سیادانه ده، او په بالا یوه کچوغه دغه سپلنجې. دا شیان چې مو ټوله تیار کړله، په دې کې به تقریبا 2 لیټره اوبه واچوئ. په دغه جیګ کې ما اوس 2 لیټره اوبه اچولې دي. چې 2 لیټره اوبه مو ور واچولې، نو قرار به دغه شیان ګرده دغه اوبو ته ور واچوئ. دا مواد به ټوله د اوبو ته ور واچوئ. چې اوبو ته مو ور واچوله، اوبه به پر اور باندې کښېږدوئ. چې کله پر ایښېدو راغله، د جیګ اور به لږ ور کم کړئ چې په لږ کم اور وي. قرار به دا تقریبا 15 شپږ 8 دقیقې پر ارام اور باندې دا ټوله وایشول شي. چې وایشول شوله، قرار به د جیګ سر ور پټ کړئ، اور به پر بند کړئ، د جیګ سر به ور پټ کړئ. چې کله دوی خپله دا اوبه خپله یخې شولې، سړې شولې، قرار به دغه راواخلي، اوبه به صافې کړئ، مواد به ټوله وغورځوئ، اوبه به صافې کړئ، اوبه به راوګرځوئ. چې اوبه مو جوړې شوه، تیار شولې، بیا به دغه ته یو کوچنی ګیلاس، الاستوري کوچنی ګیلاس، زموږ سس د چایو د عادتي د چایو په نیم ګیلاس اندازه به په کور کې چې هر قسم سرکه پرته وي، دغه د سرکې اوبه به ور واچوئ. دا اچار چې پکې جوړېږي، دغه د سرکې اوبه نیم ګیلاس، دا د چای زموږ سس د چایو د ګیلاس په اندازه نیم ګیلاس اندازه به دغه ته د سرکه پسې ور واچوئ. ټوله به سره ولړئ، دغه اوبه به وساتئ په یخ ځای کې. هر سهار او ماښام، هر سهار ماښام په دغه د خوراک په کاچوغې په اندازه د موږ څه چې خوراک کوو 2 کاچوغې صرف په یو ګیلاس د چای په ګیلاس کې اچوئ، لږ اوبه ورسره اچوئ، سره ویې لرئ. که د کور مشران دي، که د کور کشران دي، دا به ټوله بس دغه ګیلاس څښي. ماخستن چې بجېږي هم دې یو ګیلاس څښي. سهار چې راویښ چې ناشته د ناشتې در مخه وه، او که د ناشته یې وکړه، بیا د ناشتې د نیم ساعت وروسته یا 1 ساعت وروسته بس 2 کاچوغې دي، دغه د خوراک د کاچوغې په اندازه د دغه اوبو څخه ور اچوي. د تیارېدو وروسته هغه ته چې لږ اوبه ور اضافه کوي. مثال د خبرې دا د چایو د ګیلاس دی، د چایو په ګیلاس کې 2 کاچوغې د دغه اوبو څخه ور اچوئ، نیم ګیلاس اوبه ورسره اچوئ، هغه بس سره ویې لرئ، دا پر سر باندې پورته کړئ، څښئ بیا سهار او ماښام. د خدای پاک په فضل دغه چې دغه کومه نسخه چې ما ورته وویل، دا به د خدای پاک په فضل هم د انسان په بدن کې چې وینه خټه وي هغه هم سمه وي، دفاعي داخلي دفاعي مناعت د خدای پاک په فضل ورکلکوي، ښه یې ورټیټ کوي، د هر قسم ویروس مخ نیسي د خدای پاک په فضل. نور د معدې
د خېټې د کولمو تاو تریخوالي د بدن د بندو د سستوالي دپاره د ټولو دپاره د خدای پاک په فضل ښه په تجربه رسېدلی مجرب علاج دی. دغه اوس ما دغه دی جوړ کړي، خپل کور ته مې جوړ کړي. اوس مې خپل کور ته جوړ کړي، نو د خیر څه تیاروم یې. دغه یې ترتیب دی، دغه یې طریقه ده. الله پاک یې وکړي چې ستاسو ټولو په ګټه تمام سي. دا مه یېروئ چې دغه ویډیو د ټولو دوستانو مسلمانانو سره شریک کړي چې هر مسلمان ته ورسېږي. ستاسو به هم جاري ثواب سي. الله پاک مو غم مه راکوه. ستاسو خدمتکار پوپل طبیبي معلومات. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.